چې ستاسو په ګټه یو دقیقه چې ستاسو په ګټه هغه منئ چې ستاسو په ذهن هغه نه منئ دا شی څوک نه مني در سره. زه به جواب درکم. نورخان بیس پارس کا د ویشته نو تا وویشتو ما نه د افغانستان ایشتله د افغانستان ما نه د ایشتله افغانستان یې ډلې ویشتو د کوچلا ډلې ولا ولې نه ویشتو دی ویشتلی افغانستان ویشتلی دی د افغانستان نه د کابل نه افغانستان هلته ډرون افغانستان پورته ورته شوی دی ویلی د شو کابل چې د نه ولس په رایه راشي. ماشومانو خبرې مه کړه ګوره دغه زازیه ماشومانو خبرې مه کړه نه ولې دا د ما زه په استازی دی افغانستان ما په بحث رایه کوم راغلی زه فردي بحث نه کوم ګوره دا بحث فردي نه دی طالبانو ای حکومت وروره، د افغانستان کې شخصي ډرونونه نه دی. چا نه اخیستي دا دي؟ د افغانستان ډرون او له د کومه پاکستان کي؟ ترمنځ بحث دی. جرګه دې جوړه دی افغانستان جرګې ډرون له راغلی کومه ته په کي؟ ټوپک سالار یې افغانستان ډرون له کومه کي؟ افغانستان الحمدلله 2000 ډرون لري دا اوس برحال دا اوس دغه ده ته یو دقیقه صبر وکړه پیر صاحب فرض که دا ویشته نه ده تا ویشته تا دې دپاره ما وویشتو نه افغانستان یادوه افغانستان نه دا افغانستان زه منطقي نه بحث نه یادوم دی نو دا منطقي بحث د نه دی. طالبانو رژیم ورته وایم ډله ورته وایم دې طالبانو ډلې ځکه رژیم رژیم وویشتو نه افغانانو افغانستان نه دا والله سره ومنه جګره دا والله سره ته ومنه که افغان وې ته به د افغانستان بیرغ ولګوې دلته دغه دی هغه دی نه تا نه ارک باندې شته بیرغ دا دغه خبره ته خو منډړو یې اوس اجازه ته راکړه خو موږ منډړو نه جرلنډو وایو توهین مه کړه جرلنډو ادبي خبرې کړه دې که نه منډړو یې که ګوره نه څه ادبي بیا بحث کړه چې کله ته سیاسي بحث ادبي بحث کړو غوږ ونیسه ادبي بحث کړو زه درته وایم ادب زده ته به هلته افغان شي چې د افغانستان درې رنګه کله بیرغ چې په ته یو چا سره بحث کړي وطن دوست صاحب د منځانو د پرمانو ده دا پرمانو ده یو دقیقه یو دقیقه صبر وکړه کله چې ته سیاسي یا ټولنیز بحث کړي باید ټولنیز دومره غټ اخلاق سړی نه زده یې چې کړي. تا سره زه دومره هغه وکړم ته یو منډړو شی دا نو جرلنډو راوله هغه دې راوله یعقوب دې راوله خلیفه دې راوله بل دې راوله دومره وړوکی سړی نه یم چې تا غوندې سړي سره دومره په ادبیاتو بحث وکړم ته هر ځای نه په دې شي باندې ته هر ځای نه ته یو منډړو شی ته هر ځای نه په بحث باندې ځکه چې ته رسنۍ نه منې رسنۍ نه منې حقایق نه منې یو دقیقه تا ویلې چې افغانستان وویشتو که چېرته افغانستان بیرغ لګېدلی وای په ایمه د درې رنګه بیرغ د افغانستان دی که د جمهوریت دی؟ پوښتنه کړې خو اوس ما پرې ځواب درکړم. د درې رنګه بیرغ د افغانستان دی که د جمهوریت دی؟ اوس ما یې ځواب درکړم. دغه درې رنګه ملي بیرغ دا د ګران هیواد افغانستان ملي بیرغ دی. دا چې کله زمونږ او ستاسو د ټولو افغانانو پلرونو او نیکونو انګریزان دریم ځل دپاره په افغانستان کې مات کړه د ستر غازي امان الله خان د قیادت لاندې بیا دا بیرغ د یوې اجماع د چتر لاندې رامنځته کړه ټولو افغانانو منلی دی دا د افغانستان ملي بیرغ دی. بس وطن دوست یو خبر دغه بیرغ تا ته د افغانستان ملي بیرغ کاری کنه دا درې رنګه بیرغ میرا پکشته منبر پکشته کلمه شریف پکشته دا زما بیرغ دی ملي بیرغ دی دې کې څنګه نه بالکل دا زه نه منم ما ته شی وای تا چې نه منې تا سره به زه خبرې کړم تا به زه دې نه منم زه نه منم زه که ته کومه نه منم ورال ته وروره چېرته پسخانه کږدم نه خو ته خو که ته دا ګوره فردي شکل نه زه یو نظام یم دا اوس زه حکیم یم په افغانستان زه دا نه منم ملي وثیقه نه منم دغه جغرافي رسم رواج نه منم جرګه اصل ده وروره دا اصلونه دي دا اصلونه یو نه منم مشهوري اصل دی دا نه منم ما سره څه کوي اوس اجازه راکړه ګوره چې ته نه منې که نه ته خو به اعلامیه خپرې رسمي اعلامیه به خپرې که نه واوروره اعلامیه ده ګوره اساسي قانون مې درته ماشومانو خبرې مه کړه پیر صاحب سیاسي بحث چې کړي ګوره سیاسي د ماشومانو بحث نه ده سیاسي بحث کړي سیاسي بحث ده رسمي ریفرنس به وړاندې کړي ګوره رسمي ریفرنس به درته داسې وړاندې کړم صاحب ګوره د ډرونټې په تونل باندې په غره باندې و نه د چا په کور نه د چا په کلی او په غره باندې دغه تونل ته چې ننوځي ننګرهار ته چې څنګه ته راتېرېږي دلته وروره ملي بیرغ و دی یې واغېستی سپین رنګ یې کړه دا رسمي دریځ نه دی دا ودرېږه رسمي دریځ بله خبره درته وکړم 14 کسانه په دغه بیرغ باندې په ننګرهار کې مې ووژه په خوست کې مې ووژل په همدغه بیرغ باندې مې وروره یو ووژه نور څه رقم رسمي دریځ رسمي دریځ څه ته وایي انسان ارزښت ته څه شی ده دا ډېر لوی بحث دی په دې باندې لوی بحث دی خو همغه لوی بحث د خو دا نه څه په دې باندې باید لوی بحث وکړو عالمانه بحث وکړو
منطقي معنا بحث باس وکړو کې کو نو زه تاسو سره وسوره د کوشي باس کو په ډیران ناستم ډیرانی باس کوم ورور خو ته خو یو خبره کړی و اوره کنه ګوره یو خبره استاد وړو کړه ګوره یو خبره کړی و اوره نشته شنه لخت نو نګدې نه را سره نو دا کار افراد زه روانې مو عمرې ته پټه کې مانو وطن دشمنه ګورو وسرلته دا د عمرې دا چې ته ابو جهل خبر نه تا یو کس خبرې وکړه یو کس خبرې وکړه دوه لګیا استي هغه پوراندې یو رس خبره ونه کړه هغه مې خواته غورځو هغه پرې ګدو خیر زه دا وایم ګوره ها یو خبره درته ګوره تر بیرغ ګوره یو د کلک صبر او پیر صاحب لک صبر سور بیرغ کا حکیمو یو افغان بو چې پاکستان باندې نیوکه وکړه د حسن خان په خولې د ایسای په خولې باندې جیل ته نه اچوله په دې بیرغ کې سپین بیرغ کې حسن خان د ایسای په خولې باندې خپل مبارز د افغانستان د ملي بیرغ دې سره بیرغ بلا درو د ملي بیرغ ولې غورځول او خپل ولې غورځول ولې لاندې شکیار درو ګرځا ولې ولې شکیار زازای سه ولې شکیار یو د خلکانو د خلکانو بابا دی و شرم ولا ولې شکیار خبره ته غوښه بابا دی و شرم ولې شکیار د بلسر ولې شکیار ولې شکیار ګوره خبره ته بابا دی و غوښه شرم ولا خو دې شنوار سه ګوره شنوار سه بابا دی و شرم ولا تر بیرغ لاندې پاکستان یو دکا شنوار خبرې وکړې ګوره مشال غلې ناستي بابا کې و شرم ولا دې ته خبره ته غوښه ته بڑو بڑو جولان ځان نه جوړ کړي لکه خبره دې جرمن صبر وکړه لک صبر وکړه لک صبر وکړه لک صبر وکړه ای سره بیرغ لاندې و چې شاه پاکستان خلاف خبره وکړه ګوره وطن دشمنه وکړه اجازه خبره واوره اجازه ماته وګونی نه خبره واوره تاسو بیرغ خبره کړې زه جواب درکوم بندومه زور راکې ده بندومه خلو بنده کا تختی خلو بنده کا سوال دی کړي جواب واوري خلو بنده کا بسر بیرغ کې وو افغان په پاکستان باندې توغندي ورول کوم ځای شتلې بس زبې درته وخم نه اوس راوړه دې سم کی تیاری چا ورځولې کومیران کوم ځای چا ورځولې کوم ځای کومیران شاکی شاو نشته تا لاهور نشته تا ولې دا د اسلام آباد نه تیاری روح صبر وکا مندړو دوه تیاری د پاکستان نه روح پاکستان په خوا باندې یو مبارز یو افغان جیل ته نه دی چولای دا نو باسته ورو چې حسن خان په وغږیږي تاسو کړ یو دا فرق وکا دا فرق وکا هغه دشمن دی هغه منفي پروپاګاندا کا هغه بنه مانی آفرین ا دشمن دی هغه پروپاګاندا کا هغه د ولس توای چې وطن دوست راشه پرون په جمهوریت کې ګور اجازه راکړه وطن هغه ځي ما ته کابل کې اخترونه څنګه راکوي پرون په جمهوریت کې هغه هم دغه سي پروپاګاندا کوله موږ تاسو به مخ نیول یا چې ودی پر کاونډي دروغ دیونه یو د شپږ سو نه پر چې کابل کې مړش ول رختون کې شهیدان ورته ول شهیدان سپیڅلی شهیدان افرین سپیڅلی دا چې شهیدان شول د دې مشر څوک د دې هسپتال د فضل الرحمن ګون غړې نو افغانو نه د فضل الرحمن اکسونه رونو وتل ورورا دا ته شرط ناستي زه په کویت کې ناس یم تا په کویت کې ته کوم عرب سره کس نه ایستلای نه کویت خو د ایستلای ده کنه کویت کوم خار کې کوم بازار کې لارای کې ټرک کې کوم ځای کې آفرین دا د فضل الرحمن ګون کې ځان کاندید کړی دا پاکستان ګون غړی وو فضل الرحمن نه هغه فضل الرحمن چې غازی امان الله خان نه پلار د کوپر پتوي ورکولې هغه فضل الرحمن چې افغانستان په ملي اردو پتوي ورکولې دغه بیرغ په څنګ کې ولاړو ګون څنګ کې ولاړو دا صحیح خبر دا د سره د مولا ډیزل خبره تا وکړه دا د سره منم ګوره په افغانستان کې بیرغ کې اجازه راکړه لک صبر اجازه در کوم ماته په سره بیرغ کې و ثابت کا چې یو پاکستانی یا د پاکستان ګون غړی راغلی وي د په شفاخانه کې د شفاخانه رئیس وي او بیا شپږ سوه نفره پکې شهیدان شوي دا راته ثابت اوس اجازه راکړم اوس اجازه راکړم اول دغه سور بیرغ چې و دا د لیلن د ښځې نیکرو د لیلن د ښځې نیکرو او دا یو د اجازه راکړه هیله کوم وروره قربان دشم اجازه راکړه د میلور بچی کنځلې وکړې دغه د میلور زوی کنځا باندې دي مهرباني مهرباني وکړه ګوره وطن دوست چې چا کنځلې وکړې زما ذمہوار ته یې ګوره
چې کنځلې وکړي زه به یې کنځل درته کوم پنځه خبرې ته مو ته پرېږدم وته هر هغه چا فهیم ته منافق وای خاين ورته وای بی غیرت ورته وای ارز ورته وای نه کوزیاري ولي دا بات کوم نه ولي منافق ولي باس نه کوي غوګونی سره مهرباني اوس غوګونی یو بل بکانیکو زما وطن دی ستاسو وطن دی دا د هیڅ فلسفه نه تشریح کوو افغانستان دی سیدو یو څو پښتني سره کو زه تونه یو څو پښتني کم تبه هو نه جواب ورکوي سیدو زه تونه 14 پښتني کم د 555 نه یو دک هو نه جواب ورکوي سیدا منګل صاحب مهرباني ته دا پښتني وکړه خدا دې چې د جذبه تاسو و نه کو اخره کې ماته چې وګوره کنه دا بس خلاص خلاص اخره کې ماته بیا وخت راکې چې تفصیل درکم درته وایا مهرباني وای په دې خوره چې مو تو سیګو د مو تو هویت افغان دی تم باور لري زما باور لرم په دې باندې سیدو په دې خوره کې مو تو یو تاریخ لرو چې دا مو تو ته د ننګونو نه راپوت دی یو تاریخ دی چې هغه د افغانستان ویړلې تاریخ قومونه میا دا وای سیاسي باس تراشه جمهوریت وطن دوست جمهوریت والی سکوت شو کلیوار باس نه وځي یو له توهین نه کړی ټانکونه تیاری ټانکونه تیاری وضاحت مې وغوښتو ما کړی یا دا کړه روش مې توهین نه شو باس طالب پنجابی او ترهګر ولې ورته وطن پرې خود اوس باز یو دکا شینواری صاحب دا سوال بار ما تکراروه نه بار نه دی کی ګوره ټول پوینټ پدې کې دی یو دکا ما وویل درته چې دا دی ولس پر رای راغلی او جمهوریت ولس پر رای باندې راغلی ولس بیرته ورته ویل چې طالب ته پریدا آفرین بس بیا تاسو کار دی برو زه اوس درته خایم کنه ام دې زه کوم وطن یو دا چې ولس درته ویل چې برو اوټ کثافات ما دی ولس درته ویل چې کثافات برو ته څوکي نه ګوره تیر نظامیان ته سمیر چې هر چا میک خپل سر خلاص کو رانه خپکیږي بنا دلته وسو نه پر ناز دی لګ احترام ټول نه په بخنه غواړم کش اورور مې زه درته دا وایم په ایم شینواری چې جمهوریت دی ولس پر رای راغلی و ولس غوښتنه وه چې ملک پرېږده وه ټوپک کېده طالب ته واک تسلیم که موږ طالب ته تسلیم کو ولس اوس وایي چې مکتب خلاص که ولس سره زیاتی کوي ولس ورته وایي چې مکتب راته خلاص که نه ورته خلاصوي ولس ورته وایي چې جرګه راته جوړه که نه جوړوي کار اهل کار ته وسپاره نه ورته سپاري دا ټولې خبرې مونږ واورېدې نو مونږ مجبور شولو زه د جمهوریت مبارز مجبور شولم چې اوس غږ پورته کم ما لږ صبر ما ولس ته مکتب ورکړی و بیرغ مې ورکړی و ازادي بیان مې ورکړی و تعلیم مې ورکړی و تربیه ښځو حقوق ټول مې ورکړي و ته به یې نن ورکوې چې ورې نه کې بیرته دې تر کوچلا غاړه وم پوره شو خبره ده مهرباني بالکل ګوره د خویندو د تعلیم هغه د هغوی حق دی دا چې دا تیر 15 کاله د شپږم نه پورته ځنډول شوی دی دا انې په بشپړه توګه حرام نه دی بدل شوی دوی دا وایي چې دوی ته منګه داسې یو چاپیریال جوړو چې ترڅو په افغانستان کې دغه خویندې په ډاډه زړه د کلي او د ښار د دواړو د کلو د بانډو او د ښار دواړه خویندې او لورانې په اسلامي او افغاني روایتونو کې دوی خپل تعلیم وکړه ولې د اسلامي او افغاني کې دی ولې خلاص نه کړل د 15 کاله دی پوره شول ولې دی به تعلیم کړي خو یو نیم کال خو خلاص وکړه ته خبرې ولې بند کړه نه دی خلاص دا 15 کاله مولا محمد عمر حکومت کو بند وسم بند امارت چې حاکم شو اجازه ته حاکم شوی لاس کاله دی وطن اجازه راکړه دا پیسه ګوره پیسه معلومات اجازه راکړه لاس کالو کې زمينه نه برابرې ته خو اجازه خو راکړه ګوره یو نیم کال چې دی پونتونم خلاصو د انجونو او 12مه پورې خونځیم خلاصو په کابل کې یو تعداد زنی راووتي چې هغه پروژیانې وي طالبان د ګیرو نه ونیوه د دوی لونګۍ ته لاسونه ور واچول کنځلې وکړي البته ان دوی یو مرج رامنځته کړی و د هغې په خاطر باندې دوی هغه وځنډول خو دی د امرسانی پورې وځنډول نه دایمي امرسانی دی نه منم سیده خو ته مه منه زه خو دا نه یم امرسانی نه خلاصېږي امرسانی دی نه منم لطفا سبا خلاص کا ته مه منه ملي بیرغ ولګوه ملي لویه جرګه جوړه که امرسانی دی نه منم دا صحیح خبره ختمه
دا صحیح خبره ده. ګوره د لویه جرګې دې ځای ته راورسېدو درنه ته شو خو ته خو اوس اجازه مه راکړه ټولې خبرې خپله کړې. وګونې ملي بیرغ ملي لویه جرګه ښوونځي خلاصول ملي سرود غږول لطفا وغږوه. ګوره قسم دې کدې د افغانستان د روانې نه دې پرېږدم نه دې پرېږدم ټولې خبرې خپله کړې. ته اوس اجازه راکړه چې د افغانستان د حل لاره وګورو. ګوره د حل لاره وګورو کوم چې موږ سره حق سره ګوره د حل لاره څه شی ده. حق ملاتړ وکړئ نه حق خلکو سره مه ودرېږئ. ګوره د حل لاره دا ګور یو دکه موبیل مې لوی مثال او پاکستان ایگزای بل مثال هغه کا طالب وی کته وی ولسه چې مکتب خبره وکي پاکستان دی شری بندي کوي شکنجه کوي دي د پاکستان لسپوڅ دي د پاکستان غلامان دي بس دغه مونږ منو. خاص اجازه راکړه ماته غږ درځي. ګوره د افغانستان د روانې معضلې حل لاره چې د یوازې په داخل د افغانستان کې لویه عامه جرګه ده. تشه ولې نه جوړوي خو ته خو اجازه خو راکړه خو یو پوښتنه خو ځواب شي بله بیا کړه. نو دا ولې خو ګوره دا ولې سره په دغه کې شته نه دی ولې نه جوړوي دا څنګه پوښتنه تکړي. ولې څنګه پوښتنه د افغانستان د معضلې حل لاره لویه جرګه ده عامه جرګه خاصه نه. دغه لویه جرګه باید په افغانستان کې دینی علما قومي مشران مدني فعالان د کلو او د ښار خلک د مدرسې او د ښوونځي فارغان صحیح ده دا ټول باید راغون شي حد اقل 15 یا 10 ورځې دوی ته باید ورکړل شي او دوی ته دا وویل شي چې د افغانستان د حاکم چې کوم سرپرست حکومت ته د نظام بڼه لبندکا د تعلیم یو دقیقه لبندکا لب دغه نه مونږ کېدلی دلته ما ولټرته کنځلې به وکړي کنځل لبندکا یو دکا دغه د صبر وکا لبندکا جواب واخله دا ته بار دا خبره ته ما خبره خو نه پوره شوی دا خبره ما سلور اوریدلی دا خبره دا جرګې زه نه غواړم لزر پیری به او دا در باندې اورم غوګونیسا اول به د جرګې نه وړاندې ملي سرود غږوي هغه د توپ دی وروره ادم توپ څنګه ته اوس غږی پارډم تو خپل ډمه ګوره ما د ګوره فایمه ما سره باسه فایمه پلیګ دغه فایمه زیو خبر ته وکم فایمه هلاره خبري ګوره د هلاره خبري دي خبري وربان کې یو د باید ما سره کینی د ما وطن دی د ما خاور ده فایمه یو د مایک د باندې سرودم توپ دی وطن دوست دغه مایک یو د قربان په دې باندې کینو دواړه په مایک ګوره سپکوي وکړه د افغانستان مایک وربان یو خبره کوم فایمه صبر وکړه بس دا کسر ز خبر نه کوم زه وای تاسو ایمان ولې ډارېږي زه ولا کیس شی درته وایم قسم کې شی درته وایم نه کوم ولا کیس شی درته وکم ما خبر ته وایم څه باز ماري یو بد اخلاق صبر ولا دی ملت پکوي مایک وربان وای دا افغانستان د عزت یا افغان وطن دوست ګوره امیر زاو ته په فرانکفورت سره خبرې کوم خیانت وکړه یو اندازې وکړه په شینوار وطن دوستا ګوره ماته اجازه راکړه دومره خیانت وکړه ګوره وطن دوستا ستا وطن هم د اسمام دی صحیح ده کنه نه دی تا نه دی فایمه تا نه ده ګوره ما وطن هم د اسلام دی صحیح نه ده دی تا فایمه نو ولې ملون نن د افغانستان ویړلی تاریخ نه مني چې په تورخم کې د غازي امان الله خان عکسونه روخلي تور رنګ پوي ولې دلیل څه شي دی اول د تاریخ سره بدیدو دویم د افغانستان ملي ځواکونه او هغه خلک چې د افغانستان ګټې او ملي ارزښتونه خوندي کوي د هغو په ضد باندې دوی تر خورو لاندې کړل د موچي په تور یې حلول کړل دا دوه پوښتنې ولې د بیان د ازادۍ ضد دي دا د درې پوښتنې ولې د حقوق بشر په یو انسان ته د خپل خدایي حقوق چې خدای ورکړي دي چې خدای پاک وایي چې ای بنده هر څه درته بخم د بنده حقوق نه درته بخم ولې د دې په مقابل کې دوی رجیک شوي دي ولې هغه د عیسائی هغه برنامه چې شل کولای وروړي او په افغانستان کې پلچاک سراک منبر نهادونه بنسټونه انجینر ډاکټر دای وژل او تو په د خپل خله اقرار کړي چې مولا د کندوم نروتله او د پاکستان د عیسائی اولادادو په خپل خبرو کې تو دا خبره وطن دوست کړي د کندومانو د کړي ها وای مخ تو کړي زید ته خیم تو چ ویل دي چې دا د عیسائی اولاد ده ویل دي کنه دا دیالس پښتنې ته مطرح کړولې ځه مخکې لاړ شه صحیح ده ولې مولا د تعلیم او تربیه مخالف دی ځون سره لیکا ولې مخالف دی مولا ولې د تاریخ مخالف دی مولا ولې د ارزښتونو مخالف دی مولا ولې د امنیتي سکتور مخالف دی مولا ولې یو آبادی د دولت په افغانستان کې نه پرګدي مولا ولې د بیان ازادي نه پرګدي مولا ولې خزو ته د خپل حقوق نه ورکوي ګوره یو کاری نه دی ولې مولا د مو د افغانستان ټول یو پښتنه د خو جلا تا ویلې پښتنه د مطرح کړه سمیر شینواری راغلی د ګوره ما سره باس وکړه سمیر شینواری راځي سمیر شینواری راځي هله کوم
ما سره باس امیر وکړه، ما هغه سره. ځکه تکیږم هغه راجع کوي. نو دا چې تونه پښتنې کو ته یې وام نه منې نو دا سره والا کوم که ته خو تا ویلي چې ښوونځي بند کړي دي، تعلیم یې بند کړی، خو دا خو یوه خبره ده. دا خو یوه صاحب پوښتنه ده. هغه پرېږده. فهیم صاحب ته دا د دا د فهیم بیان شینواري دا یوه پوښتنه ده، مخکې لاړ شه، نورې پوښتنې ده ګوره وکړو. قومندان صاحب یو سوال دا د سمیر شینواري په تاریخ کې تاسو وغږیږئ فهیم صاحب مهرباني. مهرباني فهیمه ولې غلی سوې که نه وغږېږه. د سمیر شینواري په تاریخ ته وغږېږه که نه فهیمه ولې غلی سوې. ما یې خلاص که کنه تر اوسه پورې ډېر بړ کېدلی. خبرې وکړه که نه 6,500 نفر ناست په سمیر شینواري په تاریخ وغږېږه. که زه وغږېږم یا وغږېږي یا زه غږېږم. هله نو منداړو صاحب وغږېږي که نه بیا زه غږېږم. والا که توحید باندې ملګرو یو بم نه غږېږئ. وطندوسه دا د میلر زامن ته راخېجولي نه ده ما ته سره باس غږېږې سمیر شینواري په تاریخ دا کې د میلر زامن ته راخېجولي ما سره سیاسي باس ورباندې کړي. سیاسي باس ورباندې ما سره کړي. جواب ورکا والا که سیاسي باس ما سره وکړه، باس سوال سیاسي باس ته وکړه سیاسي باس په افغانستان وکړه. ته د سمیر شینواري په تاریخ ته غږېږې که زه وغږېږم. سمیر شینواری کېدای چې ستا کور ته درغلی، نه خو تاریخ باندې نه وغږېږه. آیا کور ته درغلی؟ خو ته ولې اوس ولې ډارېږې نه خو دا خو ته باید ته ووایې، غږېږې. دا خبره خو ته باید وکړې. ستا کور ته کېدای شي درغلی. زه تاریخ ووایم چا کور ته خوله ما جو ښه زه کس ګوره تا دلته کور ته ماشاءالله د خبرې هېواد وکړې، والي ووایه. خاطر کومه چا کور ته خوله ما جو پوه شې ګوره دغه څو والا نفر دي نه که دې ته په ما خاطر ته سره څه نه ګوره وایم دا یو روغ لیونغټ د راپورته کړ چې زه 14 پوښتنې کړم. ګوره ای د بې سواده زویه تا ټول عمر قاچرې بې ولیدي ته په سیاست څه پوهېږې یوه ته بې سواده پوښتنه زویه تا ټول عمر ګوره روغ په یوه قاچرې پوښتنه واورېدي. کې ګوره په یوه پوښتنه کې د تعلیم تاسو یو جلا خبره خبرې کوم وکړي. قومندان صاحب په بخښنې سره یوه دقیقه ما ته شپږ جلا خبرې وکړي. صحیح ده؟ یو دقیقه زه یوه پوښتنه درنه کوم اتې نور اتې خپل کار د دغه ته ګیزه راسې ته ناست وم دا ټولو په اجازه باندې سلامونه احترامات دې ټولو ته ورسېږي. شینواري صاحب طالبانو مشران وایي په کابل کې ناست وایي موږ مکتبونه نه خوشې کوو. لږ مې غټ سکرین ته کسې ومې ویني هغه وایي موږ مکتبونه نه خوشې کوو. که سبا په افغانستان کې د چا توپک جک د جنګ دی راوړ خاورې ته که موږ راوړو دا د خور او د لور په سر خو یې جګې یوه ورځ خو یې درته جګې دومره خو به م افغانان بې غیرته نه وي. هغه پخواني پښتانه هم لري. دا پوښتنه ده پښتنه ده مکتبونه نه خلاصوي بیکي وایي یو شرعي دلیل هم نه لري نه خلاص زورور یم دا درته وایم. دا د افغانستان وګړي یوازې موږ او تاسو یو که نه په افغانستان کې 40 میلیونه 50 میلیون نور شته. هغه خو ټول ګیراوګان دي په یوه کمنټ یو ولسوالي ته وړي په یوه کمنټ یو ولسوالي ته وړي زه درته ښیم ما مرګلي په یوه کمنټ باندې بندیان کړي وه هفته یې ټکوي هغه به مکتب څه وغواړي یو کمنټ باندې دې وړي. ګوره مشال ګیراوګان دي خو که ګیراوګان دي غواړي یو دقیقه 40 میلیونه خلک ژوند کوي په افغانستان کې په 40 میلیونه کې 3 یوټیوبران نشته. درې دانې رسنۍ د افغانستان کې چې کوم ولس دی صحیح ده دغه د لورانو د تعلیم د غوښتنو خبره خو به دوی که که نه څرنګه هغه خو سره اوسې بندي کوي وروره خلک ځان ورباندې وژني خپل والا که د پوهنتون استادان ووژل نو هغه یې څرنګه وکړي. یو دقیقه شینواري صاحب یو دقیقه چې ما ورته یو دقیقه چې تاسو په اروپا کې ورته ناست یئ تاسو ورته وایئ چې بلکل په مکتبو هم سترګې پټې کړي دي دا 15 کاله د خور په مکتب نه غږېږي پرون د جنرال موبین باندې غږېږي. تاسو هر شپه لایب کوئ تاسو یو پالیسي ماته راوړئ یوه تګلارې راوړئ. نه خو ته اوس ګوره چار د جوړ که هغې نه هغه د پرېښود موبین ته راغلی یوه خبره نه خو زه تا ته وایم چې ته په موبین باندې هره ورځ غږېږي ته د خور بلکل ورباندې زه بلکل ورباندې خبره کړم ځکه یې ورباندې کړم چې دغه جنرال موبین دغه سړي د افغانستان په دفاع کې د پاکستان په مخالفت کې چې کومې ویناګانې کړي دي کومه مبارزه یې کړې ده کومه چې ته کړې کومه چې زه کړم کومه چې وطن دوست کړې کومه چې پیر صاحب کړې ده دغه سړي کړې ده. دغه سړی زندان ته پلاړه د تعلیم خبره که ته کړې که زه کومه که بل افغان کوي دغه موبین چې دی دا زندان ته پلاړه صحیح ده د یو افغان په حیث باندې زه ستاینه کړم دې که څه خبره ده نه خو دغلته اوس دغه خبره دی چې یو دقیقه وزیر دی وایي په بخښنې سره پیر صاحب وزیر دی وایي چې مکتب نه درته خوښی کوو. بیا خو ملا هیبت الله د پنجابی وایي چې موبین ښه سړی دی ملا هیبت الله خو بیا پنجابی نه هغه خو ګوره دغه پیر د فهیم صاحب خپله باسې ګوره پیر صاحب دا د پنجابي او د نه پنجابي خبره فهیم ته ما سره یوه دقیقه باس وکړه خلاص ډېر ته به دلته ثبوت وړاندې کې
ته به ثبوت وړاندې کې بیا به ته دا خبره کړې بله خبره استاد خبرې په مطابق ته ګوره موبیل چې بندي شو ګوره د تیر جمهوریت یو څوک راځي او دا خبره کوي یو دغه د تیر جمهوریت ته پرېږده زه درته څه وایم ګوره ته وایې چې موبین دغه خبره چې موږ کوو د پاکستان په ضد باندې دا سړی بندي شو و چې دا بندي شو خیر بیا طالبانو چې چا بندي کړی و هغه خو پنجابی د هغه خو بیا د پاکستان کس د دا خو بیا موږ سره ومنه که نه نه آفرین اوس اجازه راکړه نو اوس اجازه راکړه دا خو امرالله صالح چې کومه خبره کړې وه چې د افغانستان NDS چې دی هغه د پاکستان ISI کسان یې راوستو او دلته چې دی په دغه کې د پاکستان په مخالفت کې بندي کړی نه یم ودرګه یو دقیقه یا بندي کولو او یا د ISI کسان پولچرخي او بګرام په نورو زندانونو کې ګرځول دا په څه معنا ده په څه معنا ده خبر دلته د فهیم ما سره په څه معنا ده فهیم ما سره دا اوس یو دقیقه دا اوس د طالبانو په خلاف سم غوږ ماته ونیسه نو ما نه نیسي فهیمه دا اوس د دې نظام په خلاف چې په افغانستان کې حرکت وکړي تا نه نیسي تاسو همیشه دا یو خبر کوئ یو دقیقه صبر وکړه پرونه مې یو طالب وایي د خلکو د کورونه یې ویستل ته به د خلکو بام ته وختې د خلکو د کور نه به د په زور ډوډۍ خوړه جومات نه به د ډس کوه زه دې مجبور کړم دا اوس زه تا ته جومات ته ننوځم جومات نه برید درنې خښوم قسم ده ته به یې ولې ته به هما جومات په ما پسې ولې خو ته ځان ته ګوته نه نیسي ګوره خبره ده دا منطقي خبره ده دا اوس منطقي خبره ده ګوره منطقي د خلکو په کورو باندې اوانونه لګولي او د خلکو هر حکومت چې دی هغه ګوره هر یو حکومت خپل مخالف چې هغه ته زیان نسي بغاوت کوي ولیا وطن دوست وروره مو زندان کې واچي دا نظر کسان جمهوریت ولې بندل کړي مشال تاسو پښتنې دي جمهوریت دا نظر کسان ولې بندل کړي طالب یا د افغانستان په ضد واقعمون سارو وي زي وايي یو کس خبره وکړي ورا یو خو جواب کوي دا یو خبره خو جواب شي شینواري صاحب اوس واګ ونی ساتل چې پښتنې وکا وطن دوست په ځای کسان دا نظر کسان جمهوریت ولې نیولي وو و مشاله خلاص کمای کو وطن دوست هغه ته د تویا دوی پښتنې مجرمینو یعنی د جمهوریت په خلاف باندې وکنه او بالکل نن چې هر په افغانستان کې ګوره نن چې ارزو په افغانستان کې د حکومت په خلاف باندې اقدام کوي هغه باندې ول کوي کاغذ ما کاغذ ته هغه حکومت او دا حکومت فرق لري کنه خدا خو ته څه وایي یو دقیقه خیر د زتا سره خلکو غونډې خبرې نه کوم هغه حکومت د خلکو پر رای راغلی د ولس پر رای راغلی د خلکو په خوخه راغلی دا حکومت په توپک راغلی په موټر سایکل دی راغلی د افریقا پر رای راغلی دا دی اول خو په یو دقیقه اول ته ماته دولت تعریف کوي ټول خبرې خپل کړې یو دقیقه اجازه راکړه جواب درکوم دا یو خبر د حکومت ما یک بندوم ته ماته نظام تعریف کړه د درې په دا درې شانو کې د نظام یو شای د سره برابر ته بیا ورته نظام نه وای یو شای ماته وخت اوس اجازه راکړه اوس ما پر ربانی که پرونه نظام او حکومت د خلکو پرې راغلی ولې دغه طالب ته د وطن پرې خود ولې لاړه امریکا سره فیصله وکړه یو دقیقه وطن دوست زمو مشال تا ته وایم ولې پرې خود ولس ورته ویلي طالبانو ته حکومت پرې کوم ځای کې ولس ویلي دي دا لاس پوڅي دي ها چې ولس ویلي دي نو اوس په ولس علمنا کندار نه علمنا ځوانان په پورا لارکه وای مون سوله واړو اشرف غنی بابا وګونه سوله نظام ورته پرې دا وای تاسو راځي پروا نه کوي طالبان دی راشي ګوره ما اشرف غنی چې ولس ورته ویلي دي چې ولس ورته ویلي دي صحیح ده کنه چې ولس ورته ویلي دي ولې ورته ولس ویل چې ټوپک کې دا ورته تزه ولس په دې خاطر ویلي چې طالب سوله نه کوله ولس پوه شو چې دا د پنجاب لاس پوڅ دی د امریکا یعنی ورته ویل چې طالب ته حکومت پرې دا ته بس هم نشي دا او تاسو اجرت وکړئ نو اوس بیا ته کارای ته څوک چې ترازی ته څوک ولس ورته ویلي دي ته بیا څوک چې ترازی او دا ولس چې دا وایي کنه مو ته ولې څه وطن مهم شی ملایات ارزه مې کول خلاص لک صبر لک په ضد وي کدي جمهوریت په ضد وي کدي افغانستان پولیسونو پر ضد وي زدا بریتونه په دې میډیا کې کلاوم امدا اوس دیار لس پختنې شروع کوم اول آیا طالب د بیان په ازادۍ باندې باور لري هو نه جواب روکي لري نه آیا طالب تعلیم او تربیه ته لیواله دی نه آیا طالب ولسواکي مني دریم سوال نه آیا طالب د افغانستان ویاړلی تاریخ مني څلورم سوال نه آیا طالب د افغانستان په تاریخ کې ویاړلی بچی مني پنځم سوال لکه غازی امان الله خان دوی دا نور نه مني شپږم سوال آیا طالب په یو قانون باور لري کوم قانون لري د اوس په افغانستان کې
نه لري. نشته. اووم سوال آیا طالب کوم رئیس جمهور یا کوم دیکتاتوري شاهي کوم سیستم لري کوم مشر لري نه لري چې چا لیدلی وي او خلکو ته وروشي بیانیه ورکړي نه لري. نه دی مو لیدلی نه لري نشته. دا سوالونه در سره ونیسه. نهم سوال آیا طالب د ښځو حقوق ورکوي د بشریت په چوکاټ کې؟ نه. نهم سوال آیا طالب په بشري بنسټونو باور او احترام ورته لري؟ که نر وي که ښځه که ماشوم که سپین ږیری که زوړ؟ نه. لسم سوال آیا طالب ملي بیرغ مني؟ نه. آیا طالب ملي اجماع باندې باور لري؟ نه. نه مني. آیا طالب په ولسواکۍ باندې باور لري؟ طالب په ولسواکۍ باور لري؟ آیا طالب ملي سرود در سره مني؟ نه. دغه کوم سوالونه چې مو وکړل دا د طالب په ضد دي، افغانستان په ضد دي، چا په ضد دي؟ مهرباني په ایم دې ځواب وکړي. دا د موږ د ولس په ضد دي، د موږ تاریخ په ضد دي، د ولس بېعزتي ده، د افغانستان بېعزتۍ په ضد دي. یو سوال بل اضافه کا آیا بېعزتي ده. دا سوال مو اضافه کا آیا طالبان د پاکستان غلامان دي که نه ټول په یو غږ سره؟ 100% پاکستان باندې کړی دا ټول یو مندانوګون روخله دا مخې ته ورتګ دا ته کدا د طالب په ضد وی جواب وکړه که افغانستان پر ضد وی جواب وکړه. خبرې د مخبر ډیر په خوشاله سو ټولو ته د مبارکي او با سالا د بیا نور څه مشکل نه راوړي او جنرال صاحب هم را خوش سو خپل کورنۍ ته لاړ شو د اختر مخه دا ډیر خوشاله سو او بازار ډیره خبره نه غواړم الله کامیاب لراس. مننه وروره، ژوندی اوسې، آباد اوسې، هدا خور ستړی بسې. سلامونه، وخت بخیر ټولو دوستانو ته، تاسو ته او نورو دوستانو سره لاندې ناستې دي او موږ ګوري. اول خو ټول ته ډېر زیات مبارک هغه کسان ته چې د جنرال صاحب موبین په تمه و د خوشي کېدو او کوم کسان چې اوس هم لکه لاندې څه پیغامونه کامنټونه یې لیکي او ځینې بدې ردې وایي دوی اصلا پوهېږي چې د جنرال صاحب موبین هغه کس و چې د پنجاب اصلي څېره ټوله دنیا ته ور وښودله په ډېره ساده الفاظ او ډېره په ښه طریقه. هغه خبرې چې وزیران، وکیلان، ژورنالیستان یا نور سیاستوال یا عام خلک نشو کولی، جنرال صاحب موبین داسې راوړله دنیا ته ور وښودله چې بیخي دنیا حق ایران ورته پاتې شو. سیال صاحب اوس تاسو پوهېږئ چې اوسنی جنګ څه دی زیاترې تبلیغاتي جنګ دی او مثلا مونږ ویلی شو چې هو ونده لري مثلا اسلحه یا توغندۍ د شان ونده لري، مګر مونږ تاسو چې باید وګورو په اوسنیو وختونو کې دا وسلې او درونه وسلې دومره شیان نه کاروي څومره چې میډیا کاروي. مونږ تاسو د اسرائیلو، ایران او امریکا جنګ مو ولیدله چې په کوم سویه و، مګر میډیا مو ولیدله چې په کوم سویه و. اوسنی جنګ څه ده؟ ډېری تبلیغاتي جنګ ده، یعنی سوله جنګ ده، هغه سرد جنګ ورته وایي. کولی سي له دې طریقه نه دنیا خبر کړي چې څوک حق دی څوک ناحق دی او هغه خالی په جنرال صاحب موبین کې دی. او دا یو بله څه ډېر پاکستان پرې نازېده هغه اتم بم و چې جنرال صاحب موبین راغله، یعنی خلک ډارو دغه که شتون درلوده که نه درلوده خلک ډېر ډارو، خو مګر جنرال صاحب موبین چې راغله هغه د اتم بم د ختم بم نامه پرې ورباندې کېښودله چې بیخي دنیا یعنی مخصوصا افغانان بیخي ورته عادي شو. بعد هغه نه بیخي دې ته خلک پام نه کوي چې دا اتم لري څه پلانکي لري هغه لري، یعنی خلک ته دومره عادي شو چې بیخي نه ښکاره کېدو چې د اتم څه معنا ورکوي. یعنی دا هغه اوس په اور باندې چې لږ اوبه واچي او سوله کې دومره خلک یعنی په مغز باندې دومره آرامتیا راغله. نو تبلیغاتي جنګ ډېر مهم دی او خلک باید په دې باندې هغه شي. دا زه په دې خاطر نه وایم، زه نه وایم چې زه اماراتي یم یا جمهوریت یم، د عام وګړي په صفت چې د ما د وطن په ګټه هر څه وي زه هغه په دواړو سترګو منم او هرومرو یې سپورټ کوم، چې هغه جنرال صاحب موبین یا یو اماراتي یا جمهوریتي چې د افغانستان په ګټه تمام شي زه ورسره یم.
زه په دې قصه کې نه یم په یو کور کې هم دوه په اشپزخانه کې دوه لوښي ومینځي سر په سر وسي هرو مرو ټکي پاکې کوي نو دا زموږ دروني یا په خپلمنځي جنجالونه دي چې دا جمهوریت د امارت دی مګر موږ باید دا تاوتریخواله پردیو هیوادو ته لکه یو لوبې یا د یو بازیچه په صفت په لاس ور نه کړو چې موږ سره ولوبي او موږ سره بیا هم هغه کارونه وکړي چې 40 کاله مخکې کړي وو څه نظامونه په همدې طریقه ړنګه کړله او اوس هم غواړي چې په همدې نامه کله د جمهوریت کله د امارت کله د یو شی د بل شی په نامه موږ یې وغولوي موږ هر څه ولرو باید په خپل منځي کې حل کو او هر په کور کې ورور سره په جنگ دی او خور مور سره په جنگ دی داسې نه دی چې مثلا هغه کور باید ټول د یو کور نه وشلل شي او کور یوازې باید یو کس پاتې شي نو دا مسله دا دی چې موږ باید یو بل سره لاس ورکو او جنرال صاحب موبین سره په دې برخه کې موږ باید برخه واخلو او دا مبارزه مخ ته بیوړو مننه هدا خورج مننه کو تاسو نه آباد اوسئ عیسی خان وروره ستړی مسئ سلام علیکم زه په دې خوشحاله یم د تاسو په لایف کې مې څو وارې د دولت نه دا خواهش وکړئ چې د موږ د میډیا اتل راخوشي کوي الحمدلله چې دولت د موږ مور او پلار حیثیت لري او غږ مو پې وکړئ او بدرګۍ کوي سړی راخوشي کوي خو زه دا وایم چې به لونګۍ وهي هزار دي د لونګۍ کسان په شمار دي مونږ ټول مثال هر یو که خور دی که ورور دی د وطن د ساتلو دپاره او د وطن د دشمنانو دپاره یو سنګر نیولی وي خو هغه کومه خبره مې چې مخکې وکړه چې لونګۍ وهي هزار دي د لونګۍ کسان په شمار دي نو جنرال صاحب موبین د دشمنانو دپاره د سترګو اغزی دی او بیا د امارت اسلامي کور ودانی الله دې ورسره ښه وکړي الله دې دایم او قایم لري خو زه دا یوه خبره کومه که چېرته په موبین صاحب باندې بندیز لګولی و نو بیا موږ پر جار چغې ویو چې دا د پاکستان 5مه صوبه ده او که چېرته جنرال صاحب موبین خپلې مبارزې ته خپل دشمن سره په سنګر کې د جنګېدلو دپاره وځلېدلو نو بیا موږ په دې پوهیږو چې دا د موږ مرکز دی دا د موږ سنګر دی او دا د موږ ګور او کفن دی او که چېرته د موږ ژبه د دشمن په مقابل کې ګونګۍ کړله په جار چغې ویم چې خلګۍ راکه زه خوشحال کمزوری نه یم چې به ډار کړم په جار چغې ویم چې بیا د پاکستان 5مه صوبه یې او که جنرال صاحب موبین میډیا ته راوختلو او غاږ یې وکړی په خپل دشمن باندې نو بیا موږ افغانان یو د امارات عسکر یو افغانان یو والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مننه کور دې ودان ژوندی اوسي اول خو کله چې اسلامي امارت موبین صاحب بندي کړی و خو هر نظام ځان ته اصول لري ځان ته قوه قضایه لري قوه اجرایه لري او د خپل د اصولو پر اساس که چېرته هغه اصولو نه څوک سرکشي کوي یا هغه خلاف کوم عمل ترسره کوي هغه ټوله دنیا کې همدا قانون دی چې هغه دې لپاره چې هغه جیل ته ویسي هغه قوه قضایه ته معرفه کړي هغه باندې د خپل د جرم د اثبات لپاره وروسته بیا هغه ته لاړ شي جیل ته لاړ شي نو دا تنها په اسلامي امارت کې نه د ټولې نړۍ د ټولې په نړۍ کې چې نظامونه حاکمه دي هغه د خپل د اصولو پر اساس هېڅوک نه پرېږدي چې سرکشي وکړي دویمه خبره دا ده تاسو د صوبې خبره وکړله د صوبې هغه تاسو استعمال که زه فکر کوم افغانستان خو یې ورې مونږ چې وایو چې یو افغان ژوندی دا چاته سر نه کیږي او چاته نه پرېږدي چې په افغانستان کې څوک هغه سي او دلته چې 40 میلیونه پښتانه دي یا افغانان دلته ژوند کوي نو دا هېڅکله نه د پاکستان صوبه کېدی شي نه د نړیوالو د قدرتونو صوبه کېدی شي او نه یې چاته اجازه ورکړې ده چې داسې یو کار ترسره کړي
نو پاتې د مبین صاحب خبره کله چې موږ او تاسو له اسلامي امارت نه دا غوښتنه کړې، موږ له مستري صاحب سره د جیلونو رئیس صاحب سره موږ ناسته کړې او دغه 10 ورځې مخکې مبین صاحب موږ ولید، هلته راغلی، موږ ورسره کېناستلو، ښه ژوند یې برابر و. نو موږ دا پیشنهاد ورته وکړو چې تر اختره پورې باید خوشي شي او تعهد هم کړی، واده هم کړی چې موږ به انشاءالله کوشش کوو. موږ تقریبا 15-18 نفرو سیاسي شنونکي استادانو د افغانستان مخور خلکو. نو کله چې یو نظام دومره